د عبدالغفار غیور په نوم یو ډاکټر چې له ترکیې هیواد څخه د خپلو هیوادوالو د خدمت او هیوادنۍ مینې په خاطر هلمند ته راغلی د تیرې یوې نیمې اونۍ په جریان کې یې شاوخوا د 180 پریشونډو او تالوچاو د ناروغانو وړیا عملیاتونه او درملنه ترسره کړې. ډاکټر عبدالغفار غیور د خپلو خبرو پر مهال امید راډیو ته ویل د ورځې په جریان کې د 20 څخه تر 25 پورې عملیاتونه ترسره کړي. نوموړی وایي هڅه به یې دا وي چې هلمند کې د ناروغانو د درملنې ترڅنګ ورته برخه کې روغتیا پالان وروزي ترڅو راتلونکي کې د هیوادوالو خدمت مصدر وګرځي. د لابچاک او کامچاک عملیاتونه شروع کړي دي چې د مختلفو ولسوالیو نه چې نږدې دي لرې پاتې دي اته غټان راځي چې عملیاتونه روزمره مخکې وړو او تقریبا 190 نه زیات ناروغان راجستر شوي. نو ګورو چې څومره وخت کې کولی شو دا عملیات کو. زما کوشش دا ده چې هر ولایت کې 1-2 جراحان تربیه کوم ترڅو پورې هغه ابتدایي کارونه د لابچاک او کامچاک خپل مخکې ویسي. ضرورت نه چې ماته مریض منتظر شي. د غراز د هلمند عامه روغتیا ریاست مسولین دی برخه کې د یاد ډاکټر هڅستا یو زیاتوي دغه عملیاتونو د ترسره کولو لپاره ټولي روغتيایي اسانتیاوي درمل او طبي تجهیزات د دوی په واکي ورکړل شوی ترڅو د ناروغانو درملنه او عملیاتونه په ښه ډول ترسره کړي. په دې اړه د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر سید احمد سید امید رادیو سره خبرو کې ویل د هلمند سربېره د گاونډي ولایتونو څخه هم ناروغان هلمند ته راوړل شوی ترڅو دلته عملیاتونه ترسره شي. سید زیاته کړه ټول عملیاتونه وړیا دي مفت دي چې یعنی یو روپۍ مصرف هم پر هغه مریض باندې نه راځي. د تداوی د برخې د دوا برخه مسؤلیت سیاتامي په غاړه اخیستې دي چې هر سړي ته دوا ورکړي او هغه د عملیاتو کار خپل د ډاکټر صاحب غیور په غاړه دی او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب غیور چې دی یو ښه مسلکي پلاستیک سرجن دی. په دې برخه کې هغه کار هم د خارج په سطح کېږي د سي په افغانستان په ځینو برخو کې د پلاستیک سرجري کار چې دی دغه ته ډیر ضرورت لري مسلکي توپ ته تجربه ته. نو دا ډاکټر صاحب داسې دی چې لکه مثلا په دې برخه کې ډیر تجربه لري. یعنی هر مریض داسې دی لکه په ترکیه کې چې د تداوی کیږي د ترکیه یو ډاکټر یې کوي او د دې ترڅنګ زموږ ځینې ډاکټرانو سره اخته دي په هغه برخه کې روزنه ځنې اخلي. ورته مهال د هغو ناروغانو د کورنیو غړي چې دلته ناروغان د عملیات او درملنې لپاره راوستي خوښته چې درملنه او عملیاتونه په وړیا ډول ترسره کیږي. دوی زیاتوي د غربت او ناداري له امله نسو کولای د خپل ناروغانو عملیاتونه او درملنه په خصوصي روغتونونو کې ترسره کړي ځکه چې زیات لګښت قرباني راتلی چې دوی نسو پر کولای. په دې تړاو د هلمند اوسیدونکو علي محمد زین الله او محمد داود امید رادیو ته ویل چې ډاکټران غلي ښه ډاکټران دي ښه تداوی کیږي ښه کار کیږي انو د نور مصرفو اخلاص کړي د کری او د هر خوري اخلاص کړي د کور مخ دی د کې وسا ځای دی ونه دغه وجه منه به وي چې روپۍ منه درلودې بس کنه کابل ته خلکو بوزه کندهار ته بوز مال روپۍ نه لرم وسه نه لرم چې بوزه. ډیر خوشاله یو ډیر شکرګزار یو چې خپل په هیواد کې خپل په دولت کې مداسې کارونه کیږي. نو ډیر مشکلات زموږ خلاص کړي د پیسو د خوا څخه د ستړیا څخه د لري سفر څخه نو دغه څه ګرځي موږ خلاص. هیره د نیوي چې د ډاکټر عبدالغفار غیور له لوري تر دې وړاندې هم هلمند کې د سلګونه پریشونډو او تالوچاو د ناروغانو وړیا عملیاتونه او درملنه ترسره شوې چې د 4م ځل دی. شاولي زرمل امید رادیو هلمند.